سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان یوه خبریاله له محسن داوړ نه پوښتنه کوي چې آیا د عاصم منیر په باره کې دې څه خیال ده، خو محسن داوړ ورته وایي چې په خپلې دایرې او اختیار کې اوسه سره له خپلو ادارو، او بیا ورته وایي چې د منظور پښتین په باره کې دې څه خیال ده، خو دی ورته وایي چې هغه یو ځوان او توانا اواز دی. دا ورته وایي چې هغه منې، دی ورته وایي او بالکل. نو محسن داوړ په دغه ویډیو باندې په سوشل میډیا کې د افغانانو زړونه ګټلي دي. بلې خواته د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي که پاکستان غواړي اسلامي امارت کولی شي چې د یو منځګړي په توګه د پاکستان له دولت سره د تحریک طالبان پاکستان TTP د خبرو اترو زمینه اسانه کړي. هغه همداراز ویلي چې اسلامي امارت تاسو سره بشپړه کوشش کولی شي. بلې خواته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبي د هیواد د خپلواکۍ 115مه کلیزې په مناسبت ټولو هیوادوالو ته د دغې ورځې مبارکي ویلې ده، او په خپل ایکس او په فیسبوک کې لیکلي دي د خپلواکۍ 115مه کلیزه دې ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.